خجی دا یو څو خبر یاد ساتئ چې کله د دې ځنه تاسو زئی تاسو لټریول ایجنسی والا اوچر درکې یو کاغذ به درکې اغه ته اوچر ویلې شي احتیاط د پاره دغه کاغذ نه یو څو فوټ سټیټ وباسي احتیاط د پاره درې سلور ته نو باسي د تاسو ته پکاري ګټلو کې چې تاسو ورشي نو تاسو ناغي اوچر غوړي دغه اوچر ولا ورکوي تاسو چې مکی معظمه ته لاړ شي فرست ټایم باندې ناغي د اوچر غوړي دا اوچر ورته ورکوي بیا چې تاسو د مکی معظمه نو مدینه منوره ته بوزي نو دلته وتعالى د دې اوټل والا طرف نو اوچر ملاويږي ته ته چې ماته اوچر راکا کاغذ راکا کله لدر کو خډيره خده قدر نه کو نو تاسو سره د پاکستان چې کم ځان سره وروړي دي دغه کاغذ کافی دی دغه اوچر کافی دی بس دا بالته چې مدینه منوره ته لاړ شي نو هوټل کې به پیش کړي د اوچر ته زما یو خو د اوچر ځان سره 2-3 فوټ سټیټ ته نه پکار دي چې وکړل شي بل دا دی چې کله مل تلاټ شي نو کوشش دا کوي جنگ جګړه او دا غرنګ تر خو خبرونو بدو خبرونو د هر سن ځان پوره وساتي بیت الله شریف کې هر نیکی په یو لاک باندې دا نو ته یوازې طواف نه که یو انسان طواف نشي کولای ستړي استومانه تلاوت کوي ذکر کوي ته چې یو ځلوي الله نستا په عمل نامه کې د 1 لاک کرته د الله تعالی ذکر اولی کلی شي بیت الله شریف کې خیرات صدقه کوي سخاوت چې څومره ډیر کول شي اجر ثواب پکې زیات دي علما لیکي ودا د حج او د عمره د قبولیت علامه ده چې د مرګرو سره سخاوت کوي لاس کولو چلی بل دا چې کله دی عمره وکړل د عمرې نه بعد خپل جامو کې ترازه بیت الله شریف کې چې کله مرضی او چکر طواف کوا دلته د نفس د زیات ثواب په طواف کې دی طواف پکې کوا او چې کله ستړی شوی طواف موقنه وای ستړی وي طواف د نشو کولی نو بیا نفل کوا چې وخت مکروه نه وي نفل کوا ځکه دلته یو سجده په یو لاک باندې ده نو بیا خامخا نفل کوا او چې کله نفل هم نشي کولی وخت مکروه دی او ستړی می طواف هم نشي کولی نو بیا ذکر کوا تلاوت کوا فضول خبره مکو او په کمره کې هوټل کې ډېر خوبونه مکو داغي په ځای باندې راځه نو بیت الله شریف کې زیات وخت روا دلته تلاوت او عبادت ته دلته ذکر هم په یو لاک باندې دی دلته سبحان الله هر یو عمل په یو لاک باندې خدای پاک قبلې بل دا چې بیت الله شریف نه تکله مدینه منوره ته زینو په دغه ورځ باندې غسل وکا پاکي جامې واچوا پاک صفا بدن عطر خوشبويو لګوا مدینه منوره ته چې کله ورسېد نو ډیر په ادب او په عاجزۍ او په احترام باندې چې کله تراشي د نبی علی سلام باب السلام ته چې کومځ کې خلک ور داخليږي او په باب السلام باندې ورځي سلام کوي د نبی علی سلام روزي ته نو ډیر په عاجزۍ او انکسار باندې راځه او دلته په تیز باندې قدم ماخله په زور باندې سام ماخله په زور درود او سلام موایا اسنه د ادب کرانه شي ځکه صحابه کرام هم الله منی کړو چې زما د محبوب د وړاندې په زور आवाज خبره نه کوي نو په مزه پس आवाज باندې درود او سلام پیش کوا دا جنگلی مواجه شریف چې ورته وي د نبی علی سلام جنگلی ته مخامخ مواجه شریف چې ورته وي دلته مواجه شریف ته چې تکل راغی او د جنگلی ته مخامخ خود دي سوري 3 سوري دي ته د یو سوري د پاسه بره د نبی علی سلام مبارک نوم مبارک لیکل شوی دی دا د نبی علی سلام روزي ته مخامخ زده دلته چودري ګنو الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله الصلاه والسلام عليك يا نور الله دغه الفاظ باندې ته درود شریف ویل شي په مختلفو د محبت په الفاظ درود شریف په مزه وایا او بیا چې د دینه مخکې لاړ شي نو صدیق اکبر صاحب ته سلام وکي بیا چې یو قدم مخکې شي بل سورې رازي د عمر فاروق صاحب نوم په لیکل شوی غي ته سلام وکي کته ته د پاکستان نه چاویلی وي چې زما سلام په نبی علی سلام باندې وایا نو دا غي طریقه دا چې دا تاسو سره امانت ته د نبی علی السلام مبارک په دربار کې دا سلام خامخا پیش کی امانت کې بخیانت نه کی نو دا غي طریقه دا چې تکره د نبی علی السلام مبارک جنگلی ته مخامخ شوي نو ته بالفرض وې چې قربان د الله محبوبه د پاکستان د پیښور د بادر کلی مثال له خبره د قابل شاه باچا صاحب زوی اشفاق شاه په تاسو باندې سلام ویلې دي داغه د خوانه الصلاه والسلام عليك يا رسول الله دا څه به وې تبه وې چې د پاکستان د پیښور د بهادر کلی د قابل شاه باچا صاحب زوی سید اشفاق شاه په تاسو سلام ویلې دي نو داغه د خوانه دا قبول کړي بیا به وې الصلاه والسلام عليك يا رسول الله دغه طریقه ده هر منځنه بعد د نبی علی سلام د روزي سلامه ته خامخا راځي او داغي مبارک او د روزي سلامي کوي بعض خلک ریاض الجنت کې نفل کوي خو خبره ده ډیر بهتر کار دی خو هغه زر کوي دی چې ما ترکاتو کوم ولس رکاتو کوم دولس خو طریقه ده
چې 2 رکعات پکې کوه خو اوږده کوه ډیر سورتونه ډیر سبق پکې وایا دا غډیرو رکعاتونو نه بهتره ده چې 2 رکعات پکې وکړه خو اوږده وکړه بل مسلمان ته هم موقع پکې ورکا او چاله د کی ټیلی بنور کې کتا سره چا نجدیانو یا د غزي خادمانو کوم زیاته کوله سخت ویل د کټیلې در کوله جنگ بنه کې شور بنه جوړي چغي بنه وهي پس برداشت کوا ته په خدای تعالی نه د اجر طالب وسیګا چا سره د کا ټیلا شور شرغب بنه کې پس په مینه باندې راځو د محبوب علی صلوات والسلام د روزي سلامي کوا او مونږ په خپل دعاګانو کې یاد ساته د الله تبارک وتعالى پامان واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته